د جمهوریت ټیکادارانو تښتېدلو او لنډغرو ته د امرالله صالح غاښ ماتونکی ځواب او پیغور. درنو لیدونکو ستړي مشئ. امرالله صالح د هغو اوازو او څرګندونو خلاف چې ولسمشر غني د سولې مخالف وو لیکلي د سولې د څرنګوالي پر سر له زلمي خلیلزاد سره د ولسمشر غني اړیکې زښته ډېرې خرابې وې، دومره چې ځینې مهال به غونډې له معمول تعریف پرته پیلېدې. صالح لیکلي امریکا د دوحې بهیر د چټکتیا لپاره لومړی د ولسمشرۍ د ټاکنو مخالفت وکړ ترڅو ولسواکي مشروعیت ونه لري او د سقوط تور یې پر واشنګټن ونه غورځول شي. په دې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د استازولۍ خبرپاڼې اوس هم پر سایټ شته او لرې شوي نه دي. تر هغه وروسته د واشنګټن تګلاره د افغانستان د سیاسي کهول ټوټه کول او پاشل وو. خلیلزاد به چې هر کله کابل ته یون وکړ نو لومړی کار به یې چاپیریال خرابول و او له ولسمشر غني سره تر لیدنې وړاندې به یې له سیاسي څیرو سره ولیدل او ارګ به یې د سولې مخالفت ور وپېژاند. نوموړی مخامخ د امریکا نوم یادوي چې د سم شوي طالب ټولګړې واکمنۍ د ولسواکۍ په پرتله سولې ته لومړیتوب ورکول، په هره بیه د شل کلونو لاسته راوړنو ساتل، له افغانانو د لویدیځ د ملاتړ دوام، طالب سم شوی او د ښځو رول یې منلی، په اصطلاحاتو یې دولت منځوي او تر ملي چتر لاندې د سولې مالکیت وپاشه. امرالله صالح لیکلي خلیلزاد او د امریکا استازولۍ دنده درلوده چې د ولسواکۍ خلاف تبلیغاتو په تمویل سره د وګړو سوچونه بېلارې او مغشوش کړي. د لویدیځوالو په ځانګړي ډول امریکا د لاسوهنې له وجې د سیاسي کهول بسیج او د خبرو اترو لپاره د یو موټي او همغږي پلاوي جوړول چې په مفهوم او پایله له محور ډوله طالبانو سره خبرې وکړي ناممکن شوي وو. نوموړي وړاندې لیکلي ولسمشر غني څو ځله د امریکا له استازي او ناټو قومندان څخه وغوښتل چې د ځانګړو قطو او کمانډو قومندانانو ته د ویزو ورکول بند کړي، خو امریکا دغه کار د طالب پر ضد له جګړې څخه د هغوی د ګرځولو لپاره کاوه. موږ به هر ځل کوښښ کاوه چې د خلیلزاد د دروغو مخه ونیسو، خو خبر نه و چې دا دروغ د دسیسې یوه برخه وه. امرالله صالح ډیروي خلیلزاد ته د اسلامي امارت د څیرو سپینولو دنده ورکړل شوې وه او مخامخ به یې زه د سولې بهیر اخلال کوونکی بللم. د دوحې تړون پر ولسواکۍ یوه کودتا وه. نوموړي د افغانستان سیاسي څیرو ته هم د پیغور په ډول لیکلي ټولو فکر کاوه چې د غني په منفي کولو سره به دوی ته په راتلونکي واکمنۍ کې برخه ورکړل شي، نو ځکه به تل د ولسواکۍ پرځولو پسې وو. نن ورته د هغو ټولو په مقابل کې له بې پتۍ او ذلت پرته بله بدله نه ده ورکړل شوې. له بده مرغه ډیری دغه څیرې یا د ولسواکۍ ارشد مدیران نن په زغرده د روانو حالاتو په اړه څرګندونې هم نشي کولای او د ځینو لپاره اوس هم ولسواکي ځپل یوه پروژه ده.